درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل په یوې نوې معلوماتي ویډیو کې درته هرکلی کوم. امازون د نړۍ په کچه یو بېساری لوی ځنګل دی چې بیلابیل ډول ژوندي موجودات پکې ژوند کوي. د نړۍ دغه لوی ځنګل په 9 امریکایي هیوادونو برازیل، کولمبیا، پیرو، بولیویا، وینزویلا، سورینام، امریکایي فرانسه او اکوادور کې پروت دی. د امازون باراني ځنګل د ځمکې پر مخ یو زړه راښکونکی ځای دی چې د نړۍ زیات شمیر خلک یې د سیاحت یا څېړنو په موخه د لیدلو هیله لري. خو په دې ځنګل کې دومره خطرناک ژوندي موجودات هم شته چې له منځه مو وړلی شي. په دې هکله به د ویډیو په دوهمه برخه کې د امازون 10 ډارونکي ژوندي موجودات هم در وپېژنو. د امازون ځنګل د نړۍ په 9 هیوادونو کې غځېدلی دی چې تر ټولو ډیره برخه یې په برازیل هیواد کې راځي. د امازون ځنګل سیمه تر 55 لکه کیلومتره مربع پراخوالی لري، په داسې حال کې چې د افغانستان ټوله سیمه 652,000 کیلومتره مربع ده. امازون یوه یوناني کلمه ده چې معنا یې جنګیالۍ ښځه ده. د ځمکې 10% اکسیجن یوازې د امازون ځنګل ونې او بوټي تولیدوي. د نړۍ 40% څاروي، مرغان او حشرات د امازون په ځنګل کې موندل کیږي. دلته له 400 څخه ډیر ځنګلي قبایل میشت دي چې نفوس یې نږدې 45 لکه زیات او کم اټکل شوی دی. دغه خلک د 21مې پیړۍ په دې پرمختللي دور کې هم په هماغه ځنګلي سټایلونو کې ژوند تیروي. د دې ځنګل ځینې سیمې دومره ګڼې دي چې لمر ورته نشي رسیدلی او په ورځ کې هم د شپې غوندې تیاره شتون لري. امازون ځنګل کې داسې حشرې هم شتون لري چې په یو ټک چیچلو سره یو انسان په 2 ثانیو کې له منځه وړلی شي. د امازون سیند د اوبو له حسابه په نړۍ کې تر ټولو لوی سیند دی چې 7000 کیلومتره اوږدوالی لري. د امازون په سیند کې تر 10,000 ډوله کبان ژوند کوي. د امازون په ځنګلونو کې شاوخوا 80% حیوانات اوس هم بېنومه پاتې دي. دلته دومره لوی او قوي غڼې دي چې مرغۍ او ورته الوتونکي هم نیسي او وژني. دلته شاوخوا 10,000 ډوله میوې موندل کیږي. بیولوژیستانو تر دې دمه یوازې د دې ځنګل 10% برخو ته رسیدلی دي. که تاسې د امازون په ځنګلونو کې ښکته شئ او سخت باران شروع شي نو د لوړو او ګڼو ونو له امله تقریبا 12 دقیقو پورې تر تاسې د باران اوبه نشي رسیدلی. د امازون 10 ډارونکي ژوندي موجودات. د امازون باراني ځنګل د ځمکې پر مخ یو زړه راښکونکی ځای دی چې د نړۍ زیات شمیر خلک یې د سیاحت یا څېړنو په موخه د لیدلو هیله لري. خو په دې ځنګل کې دومره خطرناک ژوندي موجودات هم شته چې له منځه مو وړلی شي. دلته به د امازون 10 ډارونکي ژوندي موجودات در وپېژنو. زرغون اناکوندا دغه خطرناک حیوان له 9 متره زیات اوږدوالی لري او وزن یې 210 کیلوګرامه دی. اناکوندا د نړۍ تر ټولو ستر مار دی چې د امازون په لویو ځنګلونو کې ژوند کوي. دا مار تر بل هر یو زیات سرعت لري او په اوبو کې هم په اسانۍ سره حرکت کولی شي. دا مار یوازې هغه وخت په انسانانو حمله کوي کله چې زیات وږی شي. که تاسو په امازون کې له دې مار سره مخ شوئ نو غوره به وي چې وتښتئ. پیرانا. زیاتره انسانان په دې نظر دي چې پیرانا یو تهاجمي کب دی، خو داسې نه ده. پیرانا زیاتره وخت د اوبو په منځ کې ښکار کوي، خو کله ډېرې لوږې سره مخ شي نو بیا په نږدې انسانانو هم برید کوي. او که تاسو بې باکي وکړئ او نږدې ورشئ نو هرومرو به مو تر خپلو قوي غاښونو تیر کړي. پیرانا نشي کولی یو مکمل انسان وخوري، خو دومره کولی شي چې د بدن یوه برخه درنه بیله کړي. غوماشه
دا د نورو حیواناتو په منځ کې تر ټولو کوچني وژونکي موجودات دي. دوی یو انسان نه خوري خو په چیچلو سره به مو په داسې ناروغۍ اخته کړي لکه ملاریا چې بې له واکسینه به مو ووژني. برازیلي غڼې. برازیلي غڼې 8 ډولونه لري چې دا ټول یې یوازې په امازون ځنګل کې موندل شوي دي. غڼې په نوره نړۍ کې هم بیلابیل خطرناک او ډارونکي ډولونه لري چې د قوي زهرو په لرلو سره کولی شي انسان د مرګ تر پولې ورسوي. امازونۍ زرپښې. امازونۍ زرپښې تر 10 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري او په شکلي لحاظ ډیر ډارونکی دی. دا موجود مږکان، کوچنۍ سمسارې، مرغان او حشرې خوري. که څه هم د انسان د خوړلو توان نه لري خو دومره هرومرو کولی شي چې سم مو وچیچي. د زرپښې چیچل د تبې، لړزې او سخت درد لامل کیدی شي. میږی. تاسو به حتما میږیان لیدلی وي خو که تاسو فکر کوئ چې میږیان بې ضرره موجودات دي نو هرومرو د امازون له خطرناکو میږیانو څخه ناخبره یاست، ځکه په امازون کې زهري میږیان هم شته. د هغوی چیچل نه یوازې دا چې سخت درد لري بلکې کولی شي د بدن ځینې غړي مو هم د لنډ وخت لپاره فلج کړي. تورکیمن. تورکیمن د ځمکې پر سر تر ټولو لویه او ډارونکې تمساح ده. دا موجودات د کبانو خوړلو ته لومړیتوب ورکوي خو که چیرته له ډېرې لوږې سره مخ شي نو بیا د لویو حیواناتو غارونو ته ځي او خوري یې. د مرګ حشرات. دا حشره په طبیعت کې په زیاته اندازه موندل کیدی شي چې کولی شي په هوا کې د خپلې خولې په وسیله زهر وشیندي. که څه هم د دې حشرې زهر د انسان د مرګ لامل نه ګرځي خو سخت یې ناروغه کولی شي. برقي مارمهی. برقي مارمهی د ځمکې پر سر تر ټولو جالب ژوندی موجود دی چې کولی شي په زیاته اندازه برق تولید کړي. دا حیوان د دې وړتیا لري چې ډیره قوي انرژي تولید کړي چې د دې انرژي په مټ لومړی یو انسان او یا کوم بل حیوان فلج کوي او بیا یې خوري. زهر لرونکي چونګښه. زهر لرونکي چونګښه ډیر ښایسته شکل او په بیلابیلو رنګونو کې پیدا کیږي. شکلاً بې خطره معلومیږي خو دغه چونګښه د خپل پوستکي په وسیله داسې خطرناک مواد تولیدوي چې په یو ځل لاس ور وړلو سره کولی شي تاسو په بیلابیلو خطرناکو ناروغیو اخته کړي. درنو لیدونکو، که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو د لایک بټن کېکاږئ او زموږ د ملاتړ لپاره د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې یوې معلوماتي ویډیو مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.